بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن ویډیو کې خبره کړه تحریک لبیک پاکستان باره کې کو تحریک لبیک پاکستان د تیرو واتو ورځو پنجاب کې یو جنگ جوړ کړی دی او د هغه یو د پولیس سکیورټي ادارې چې دي د هغې په منځ کې فایرنګ وموشي تر دې پورې چې څو پولیس والا پکې شهیدان شو او ډیر زیات پکې زخمیان هم شو د تحریک لبیک پاکستان د لاهور نه را روان دي وایي موږ به پنډای او اسلام آباد کې دھرنا ورکوو نو تحریک لبیک پاکستان سل را روان دي د دې غوښتنې سری مطالبې سری د دې نظریه سره ایجنډای سره دا پارټي کله جوړه شوه چا جوړه کړه هغه چې چا جوړه کړې د خادم حسین رضوي د هغه باره کې یو څو خبرې او د بریلیان دي نه د بریلیان څه وایي د دې باره کې یو څو خبرې در سره کوم نو پارټي په 2015 کې جوړه شوې وه او دا کې خادم حسین رضوي جوړه کړه خادم حسین رضوي څوک نو دا یو مذهبي عالم و یو ریلیجیس سکالر او پنجابی اردو عربي او فارسي باندې خو عبور لرو او یو څو کتابونه یې لیکلي مصنف هم او ورسره یو ښه مقرر او خطیب و نو زموږ ملک کې خدا را چې څوک ښه تقریر کولی شي د هغه نه خلک په اسانه باندې امپریس شي او متاثره شي خلک ورسره یو ځای شي نه د سره هم ډېر خلک شو او ما تاسو ته ووایي چې دا بریلیان دي بریلیان څه وایي نو بریلیان هغه فرقه ده چې دی حضور صلی الله علیه وسلم لاره درجه دومره اوچته کړي چې خدای پاک ته یې ورسوي نو ګورئ زموږ د اسلام مطابق زموږ عقیده ده چې نبي علیه السلام خو په ټولو انسانانو کې ټولو پیغمبرانو کې افضل دی موږ د هغه امتیان یو خو انسان دی که نه خدای پاک سره خو هغه نه برابرېږي نو دوی وایي چې نه هغه هر ځای کې حاضر او ناظر دی نه هر ځای کې حاضر او ناظر صرف الله پاک که نه هغه پیغمبران نه نو دی دا وایي نو دی لکه دا بریلیان چې دي نه دی نبي علیه السلام هغه ویډیو دومره اوچته کړي چې خدای پاک سره یې برابر کړي نو دا د دی دغه 2015 کې چې کله تحریک لبیک پاکستان جوړ شو نو دی 2017 کې په فیض آباد کې دھرنا ورکړه او هغه دھرنې د وجې نه په ملکي میډیا او تر دې پورې چې انټرنیشنل میډیا باندې دی نوم راغی او د هغې نه دی شهرت وموندو هغه ټایم چې دوی دھرنا ورکړې وه نو ولې ورکړې وه نو هغه دھرنې وجه دا وه چې دوی وی چې حکومت په توهین رسالت قانون کې څه چینجز کوي حکومت د نواز شریفو دوی په وزیر قانون زاید حامد چې و نو په هغه باندې تورو لګو چې د چې کوم دی دا چینجز کړي دي حکومت یې دومره مجبوره کړه چې هغه هغه زاید حامد کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا او نو هغه نه استعفا واغسته حکومت چې د دې د درنه وسړی شي فوج چې کوم نه فوج پکې مې سراغه او د ضامن د ضمانتکار په تور باندې د سالس په تور باندې کردار ادا کو او درنه ختم کړه خو درنه په داسې حال کې ختم شو چې دی لګو غټله حکومت بایله نو د پاکستان لپاره خو دا ډیر زیات یو خراب سچويشن وکنه اوس دې ټیم کې زمونږ د لپاره دام چې کوم دی یو سبق ته چې وګورئ د سیاسي پارټای څومره نیگیټیو پالیټکس کوي چې هغه ټیم دا شیخ رشید چې اوس وزیر داخله دی او دی پسې خبرې کوي د ویډیو وی د به هغه حکومت پسې خبرې کولې او د دوی سره سپورټ کوي خطر دی پوری چې چا حکومت ته څوک وزیر اعظم دی عمران خان نو دی هغه ټیم هم درنې والا سره نو دا سوره نیگیټیو پالیټکس ته نن هغه مسله هغه دی ته جوړه شوه نو اوس دی سره راوتی دی او سوي نه دی د هغې نه بعد بیا په 2020 کې د خادم حسین رضوي وفات شو په مختصره بیماری نه بعد خادم حسین رضوي د 2009 نه په ویل چیر باندې مو یو اکسیډنټ کې د خپې ماتې شوی وي نو د ویل چیر باندې 2009 نه نو د چې په 2020 کې وفات شو یو مختصر بیماری نه بعد نو د تحریک لبیک نوې مشر شو سعد حسین رضوي د زوی چې کوم ناغه شو نو اوس هغه بیا په اپریل 2021 کې یو پیریته بیا ملک په بل باندې واغستو او دی پیری غوښتنه دا وه چې په فرانس کې چې کوم دی د نبي علیه السلام خاکې جوړې شوي دي نو اوس به حکومت د فرانس سفیر د پاکستان نه لر کوي فرانس سره به تعلقات ختموي بایکاټ به کوي د فرانس نو حکومت هغه خبره ګرانه وه او هغوی وي چې موږ خو دا خبره نه شو پوره کولی نو بیا اخره کې چې کله د دوی هنګامه سیوا شوه نو حکومت ومنله وي موږ د ټیم راکوي موږ به چې کوم دی نه د فرانس سفیر هم لرې کړو فرانس سره به تعلقات هم ختم کړو او سعد حسین رضوي یې ګرفتاری کې اخیستی وی دی به دله هم رها کړو اوس سعد حسین رضوي تر اوسه پورې چې کوم دی لا په جیل کې دی نه دی حکومت ته هغه خپله وعده را یادوي چې تاسو سعد حسین رضوي رها کوي او هغه د فرانس هغه سفیر چې تاسو وایي چې موږ به د ملک نه ملک به درکوو بیا نه هغه هم لرې کوي نو دا بیا یو پیریتن شو دی بیا راپاسېدل نه د پاکستان لپاره دا بدنامۍ هم یو سبب دی چې دا څنګه چل دی چې یو سیاسي پارټي یا یو مذهبي پارټي چې هغه راپاسي یو حکومت دومره مجبوره کړي چې هغه یې ګوټ نه ټیک نه پر مجبور هو جای نو دا د پاکستان لپاره خامخا اوس یو د مجبورۍ خبره ده نو د دې وجې نه حکومت دې بیرې اوس فیصله وکړه چې موږ به د دوی خلاف چې کوم دی نه اپریشن کوو ملیټري اپریشن به کوو او سخت ایکشن به اخلو نو ګورئ دا د نیګیټیو پالیټکس هم یو نتیجه را هغه ټایم عمران خان صاحب له پکار و چې د حکومت خلاف د دوی ساتې نه ورکړی ځکه چې یا د حکومت د پاکستان حکومت کو د نواز شریف هم حکومت خو د پاکستاني که نه نن چې ستا حکومت دی هم د پاکستان حکومت دی بدنامي د پاکستاني د حکومت نه نو
لومبه لګره پاکستاني بیا بر حکومت کنه نو دا هغه تحریک لبیک هغه تر اوسه پورې خبره راورسېده اوس ګورو چې مخامخ ملټري اپریشن او ستي جوړیږي په پنجاب کې لا تر اوسه پورې داسې اپریشن شوی هم نه دی نو چې ستي جوړیږي موږ خو به دغه سوالي چې هغه خدای دې هغه وکړي چې زموږ ملک او وطن ته پکې خیري پاکستان ته پکې خیري دا د دې ارګنایزیشن او د پارټای باره کې یو څو خبرې یو پکې دا پاتې شوه چې 2018 کې چې کله الیکشن شو نو د ووټونو لحاظ سره په پاکستان کې په 5م نمبر راغلی خو نو ووټ ټول تقسیمونه د هغې د وجې نه قومي اسمبلی کې یو سیټ هم نه و ګټلی ها سند اسمبلی کې 3 سیټس ګټلي وو بله ویډیو کې به مولم بزو سره راځو ډېره مننه